موږ تاسو ټیبل وایو ټیبل چې پر مثلا موږ ډراینګ کړی ډراینګ لپاره مجبور ټیبل جوړ کړی سیخ باندې جدول به جوړوي یا به د مشخصات جدول جوړوي دوی خاطر ټیبل نه استفاده کوو ټیبل لپاره کولی شو چې په مینو کې ډرا ته راشو او په ډرا کې ټیبل انتخاب کوو صحیح دی او دا چې دغه ډرا ټیب نه چې دا ټیبل انتخاب کوو باندې کلیک وکړئ ټیبل کوم دی دلته ټیبل نشته ټیبل باید په دې کې وي خو چې نشته ښه چې نشته هغه انتخاب څه خبره نه ده دغه ټیبل انتخاب دی صحیح دی که ټیبل انتخاب تاسو دا صفر راځي دا فجرات دی په ډول کوم ټیبل سټایل وایي ټیبل سټایل څه شي دی مطلب کوم ټیبل سټایل استفاده کوي ګور دلته دا یو نه انتخاب کنه زه کوم دې انتخاب کوم چې لاندې ټیبل سټایل ډایلاګ مطلب دا چې دا غي صفحه خلاص کوم دا نیو ټیبل یا چې نوې سټایل جوړوم دا کوم چې دې هم انتخاب کوم چې مینیو ته راشم او فارمټ ته راشم فارمټ کې انتخاب کوم چې ټیبل سټایل صحیح مطلب چې یو نوې ټیبل سټایل جوړوم ځان ته پر نو څه کوم ورته چې نیو انتخاب ورته چې نوم وایي ورته ان ام کنټینیو صحیح کوم کنټینیو ورته دا صفحه خلاصيږي دا صفحه خلاص لماته وایي چې select table to start from which table ته کوم شروع شي تاسو ته انتخاب کړئ select table to use setting لږ انتخاب کړئ صفحه باندې چې کوم ټیبل جوړ شوی تیار کله چې هغه تاسو انتخاب مطلب دا ټیبل دلته انتقال شي ری ډیټا دلته انتقال شي دې سټایل دلته انتقال شي شو کنيويس خبره نشته به دلته راشي او کله چې ورته چې جنرال مطلب دا چې دا ټیبل ډایریکشن څنګه دی مطلب ګول کې ټایټل هیډر او بیډ ډیټا ده کنه مطلب اول چې عنوان لیکل کېږي به دا بریک ډاون د هر یو سب ټایټل چې ورته وایي او باقي ورته ډیټا لیکل کېږي دا وی ډاون کوله چې اپ مطلب چې سرچ په دی اول ډیټا به هیډر خو داس نه ټیبل څه دی کنه ټیبل خو داس چې اول د برنه لاندې راځي کله دا انتخاب مطلب چې سیل سټایل د هر یو سیل د جدا جدا کنه نو ماته ډیټا پر سټایل څنګه جوړه لیکل ډیټا ډیټا چې په کومه کې لیکو هغه د پر سره کوم سیل سره ته نه ډیټا نه ټایټل نه تاسو په دې خاطر درځم ټایټل انتخاب کوم ټایټل انتخاب کړم ماته وایي چې وای ټایټل د پاره شي چې جوړوم چې جنرال تر راځم په جنرال کې د شي جوړوم او ته فل کلر دی داخل څنګه ټک شي یو رمټ انتخاب کوته د یلو کلر دی داخل صحیح دی لیکلي الاینمنت دا ټیکسټ کوم ځای کې دی سنټر کې دی بیا ټاپ لیفټ وی ټاپ رائټ وی سره کوم ځای دا ویل دي هغه د ساتل خبره ټیکسټ عمل ترازي لیکل دی فارمټ د کې ځکه لیکل کوم هغه څه شي په اکثر هم لیکل کوم نو کله چې ورته چې جنرال لاښل ته ورته چې د اکثر فنګل دی لیکل شي مطلب چې زاویه ولیکل شي بیرته ځان چې په زاویه کې د علامه ورسره راشي ورته نه د کې صرف قیمت ولیکل شي چې په قابل قیمت ورته چې سمبول شي په دې کې راشي صحیح ده کنه هم زه مختلف ډیټ اینڈ ټایم انسرټ کوی هر تاسو غواړئ کولای شئ خو جنرال انتخاب کې دا کار کولای شئ باقي دا چې انتخاب کې مثلا هغه سره به فیصدي خپل به راځي کپون مې انتخاب کوم دې سره به ډاټ شي انتخاب دا ورسره راځي صحیح شو پوه شئ دې باندې دا جنرال انتخاب او هر لیکل چې کوم مثلا دا پوه شئ او دلته لیکلي چې دا ټایپ د داسې لیبل دی او که ډیټا ده ډیټا مطلب چې لیکل پرې کې دا صرف لیبل دی نه چې ګورل ته کلیک په دواړو کې لیکل کېږي په دواړو سره کلیک کېږي صرف دا چې کله موږ دا پرنټ ورکړو په پرنټ کې دا د لیک حواله سي او بل دا چې ډیټا چې موږ انتخاب کوو په دې هر نقطه کې چې موږ لیکل کوو نو فارمټ پر ټیکسټ تلته استفاده کیږي کوم ټیکسټ چې موږ انتخاب کړی صحیح شو او که لیبل موږ انتخاب کړی دا په دې باندې دا همیشه ده همیشه نه دی صحیح ورته لیبل کلیک او لیکلي چې هر مرجنز هاریزونټل او ورټیکل بټا د دواړو خواونه د دې هغه چې څومره کم کوي مطلب ټیکسټ تر کوم ځای پورې ولیکل شي صحیح شو چې مرجنز او سر سنجا غاشن د پر ځای او پرېږدم پوه شئ د کوم څه قیمت ورکوي افقي او مدي دواړه صحیح شو بل لیکلي چې مرج سیلز مطلب دا چې دا ټایټل خو یو لیکو ورته چې دا مرج ختم کړم دا پرې مې د هر یو ټایټل یو ځای نه ټول صحیح شو پوه شئ باندې دا خو صرف د سیل خپل داخلي هغه جنرال شای نه ورته ټیکسټ څنګه جوړول ته د ټیکسټ سټایل کله تاسو ټیکسټ جوړ کړئ د بل ټیکسټ انتخاب کړئ نه کوم نه انتخاب کړئ نه بل جوړ کړئ راولې صحیح شو او د لیکلي ټیکسټ هاید څنګه ته ټیکسټ هاید دی وی صحیح شو ماته چې دې رنگ څومره ورته چې رنگ د سیریټي کې لیک صحیح ښکاري صحیح شو راته چې ټیکسټ څنګه دا ټیکسټ دې کلیک کړئ اپ کوم ځای باندې راشي کنه پوه شئ ګوره څنګه چې خاص کار راځي کوم دې پر اس لیکل شوی چې ټایټل او د نور هیډر او ډیټا لیکل شوی نه هغه سټایل به دې لپاره جوړي به په هغه کې لیکل کوم دا سټایل ته نه ټایټل اخلي کړی نو صرف ټایټل ته پرمنټ انتخاب کړئ باقي به نور لپاره به جوړو صحیح شو بل په سره بارډر دې کې چې پر کسره کوم بارډر دی لاین ویټ کوم لاین ویټ استفاده کوي انتخاب کوي کوم لاین ټایپ استفاده کوي انتخاب کوي او کوم رقم رنگ د لپاره دې
استفاده کوي د ګر چاپیر چې کوم دی رنګ ورته انتخاب کوم ورته چې بلو کلر دی راځي چې ورته ډبل لاین کې سنگل لاین یو لاین کې دوه لاین ورته دوه لاین نو ورته چې دا د سیم ګر چاپیر راشي ګوري دوه لاین به شو پوه شئ باندې دا خو باقي بارډر لیس بارډر نه یو خط دی بر دی چپ طرف ته دی لاندې طرف ته دی می صرف داخلي دی بهر دی نه ګر چاپیر دی داخل دی نه دا چې مکمل هغه ټیکس لیکل شي بارډر دی پوه شئ باندې او بل دا سپیسینګ چې فال شو دا ډبل لاین چې کوم فال کو سپیسینګ فال بدل چې دوه لاین ترمنځ څومره فاصله مګر دوه لاین چې ډبل راځي کنه دا ترمنځ څومره فاصله پوه شئ باندې کله چې دا جوړ کنټرول ورته وایي چې باقي ورپسې هیډر ته راځم ورته هم هیډر ته جوړوم نو هیډر کې راته وایي چې جنرال کې شی جوړه عین خبرې دي ټیکس کې بارډر صحیح دی او د ډیټا هم دا ښه دي پوه یې باندې لاندې لیکلي دي چې کریټ نیو سیل سټایل وایي چې یو نیو سیل زه جوړوم کنه اوس زموږ چې زه یو نوی سیل جوړوم نو راته وایي چې کریټ نیو ماته چې وایي نیو سیل نوم څه شی دی زه زه نیو سیل نوم دی چې سیریل نوم صحیح شو ورته مو کنټینیو وکړئ کنه چې د نه پس شروع کوم نه د هیډر نه پس شروع کوم کنټینیو صحیح شو نو ګوري اصلي صفحه شو کله د ټیبل سره کوم د سټایل چې جوړ کړی هغه ما سره به بل سیل هم صحیح شو نو د دې لپاره هم کوم چې تاسو سیټینګ جوړ کړئ جنرال ټیکسټ او بارډر راځي تاسو وړي او دا لیکلي چې منیج سیل سټایل زه ورته هم چې دا نیو سیل سټایل دی کریټ نیو سیل سټایل صحیح شو او دا بل چې منیج مطلب دا چې مدیریت دی کوم څنګه لکه مثلا ورته چې دا کوم چې ما جوړ کړی دي دا د کوم دي دا نه ډیلیټ کیږي دا ډیټا هیډر او ټایټل دا کوم چې موږ جوړ کړی دا ډیلیټ ولې شو نیو کولای شو او بل نه غواړي دې په چې نیو پوه شئ پرې باندې پوه شئ په استاد په جنرال کې دا اخر خبره چې ټول غالي دا غمر د څه چې ګوره دا دلته چې دا یو رو ده کنه مطلب دا یو رو ده دا کالم دی یو کالم دوه کالم درې کالم خو ټایټل رو لپاره یو ده کتر دا مرج انتخاب کړي نو دا په دې باندې د هر یو لپاره جدا جدا دي ښه یو د خدا هغه کوي چې ټایټل کې موږ خبر نه چالت کوی شي ګورې لر کې مثلا چې د هر یو کالم د پاسه یو ټایټل ولیکل شي او کله چې مرج وته چې مرج مطلب دا ټول یو ځای چې ټول د پاسه دی صحیح شو ورته وایي اوکې شو کې ورته وایي دا جوړ ورته سیټ کړه تغیر کړه مودیفای او ډیلیشن غواړي بس ډیلیټ ورته او بلیکلی آل سټایلز او شو خیا کنه سټایلز یو څه فاچ استعمال شي صحیح شو انت لیست خیره لیست دا ورته وایي کلوز کله مت کلوز بیا د ټیبل انتخابو ټیبل انتخاب ماته چې ګورته ټیبل سټایل تا جوړ کړی دا اوس چې کرنټ دی ان ایونیو دی کله وخت نه به سم نه بدل کې به سټانډرډ صحیح شو بلیکلی چې start from empty table یعنی خالی ټیبل نه راته شروع کنه ورته چې from data link کله چې د ایکسل صفحه سره تاسو لینک کې داخله شروع شي صحیح شو ایکسل لینک کول شي مطلب په ایکسل کې مصفحه جوړ کړی لیکل په کړی کول شي ورته چې from data link ودل انتخاب کړي د مغز شیټ چې هر د نوم چې هغه انتخاب کړي راس نه سره وصلي هایپر لینک وو مزدي کړ هایپر لینک زم دی هذا زي وسائل شيء دا غږی خبر ورته مراجعه کوي چې لږ دقیق فایل کې او لیکلي دي چې فرام آبجیکټ ډاټا اند ډرایینګ کله تاسو ډاټا تیار لیکلي مطلب ډیټیل د فارم ډاټا لیکلي یا ډاټا انتخاب کوي تاسو چې ټیبل ته ډاټا راشي دا انتخاب کوي باقي بل صفحه ته وځي صحیح شو چې خو نشته د خطر هیڅ نشته کله دا انتخاب شنو ورته وایو دلته راځو لکه انسرشن بیهیویر دا ټیبل کله چاته انسرټ کوم نو څه شو کا لیکلي چې سپیسیفای انسرشن پوینټ راته وخت کوم ځای کې انسرټ کوم مطلب دا ټیبل کوم ځای کې راشي پر سپیسیفای انسرشن پوینټ کې ته موږ ته ټول چانس راکړي څنګه ماته چې وایي تعداد د کالم سو کالم راشي پوه شئ نو ته چې و کالم دی راشي ماته وایي چې دې وایټ وای څومره وایټ دی دا وایي اتوماتیک مطلب دا چې څومره دې لپاره انتخاب شي نه څه موږ راکړو او پر دې راشي صحیح شو لوی دي شي نو و کالم نه زیاتې باقي وایټ زیات شي څه شي اتوماتیک دی ته او کنه کول چې قیمت ورته ورکړي صحیح دی وایي چې لاس 15 $100 یو 100 ارسو شي زنده دې لسی صحیح شو بل ماته وایي چې ډاټا روز وایي چې سو روګانی صحیح مطلب سو روګانی دا د چې کالم دي دوه باندې راځي چې پرتی دا روګانی دي زه دا چې د رو قیمت هم زما کوم ورته نو 15 رو دي صحیح شو ماته رو هایټ وایي چې د یو رو هایټ څومره صحیح تاسو کولی شئ د دې لپاره انتخاب کړئ چې د یو رو هایټ د 3
صحیح شو کوم چې درې انتخاب کړو دا انتخاب شو ما ته چې سیل سټایلز دا سیل سټایل سره کوم دي ما ته چې فرست رو اول رو چې ټایټل چې بدل کړو چې نه اول رو ډیټا ای صحیح به چې نه ټایټل دی دوه مرو د کوم یو چې خبره درې مرو د کوم صحیح شو ورته مثلا روحات چې دا واحد صفحه له مخه حاصل کیږي کوم دی روحات دغه نه موږ ورته ورکړم چې درې واحد شو يعني مطلب ده واحد ده بس اوكي چینج اوكي چینج په مليمتر هغه ما صحیح بل څه دی پوه شو باندې نو څو ورته ګورو کې ورته کله چې ورته کې ماته چې ځکه ته ریزلټ کوم باقي ماته وایي صحیح شو روغان ډیر نشو روغان ډیر ځینې سره البته موږ دا اتوماتیک انتخاب درې قیمت کوم ورکړی دی خو انتخاب کړی مغه شنه دی اصلا ګوري او دې کول چې لیکل غواړي هغه د بیرز هر کتاب څه لیکل غواړي هغه رو کې ډبل کلیک وکړئ لیکل کیږي صحیح شو ورته وکړئ باقي لیکل پوه شئ په باندې بیرته تاسو ټیبل ته ګورئ ټیبل کې موږ دوه خبرې دي ما ته چې ته خو دا چې سپیسیفای انسرشن پوینټ ده وينون ولا ما وصل لما غوتك ما وصل هغه د خپل زموږ اشتباه شوی چې ډبل منتخب صحیح دی دا چې منتخب کو دا صحیح دی دا کوی څو کلمې منتخب کړو چې هغه تخفیف به کې 15 روغان او 15 نو وو 15 کلمه کنه موږ انتخاب کړو 15 کلمې ګوري صحیح 15 کوم قیمتونه ورته به تاجر کې هغه مخکې سپیسیفای وینډو نه انتخاب شوی مګر د شي نه صحیح شو پوجي پریمنایزیشن پر باندې بل په سپیسیفای وینډو کې څه شي کې موږ ته یو چانس راغی هغه څنګه ما ته چې تعداد د کالم 2 وایا باقي وایټ ماته پیدا وایټ ته زور کوم یعنی ته چې په دومره حصہ کې هم رسمه 15 کالم برازي او په دومره حصہ کې هم رسمه 15 کالم برازي صحیح دی چې هڅه مو دا ټیبل لوي کړو یعنی مطلب دا چې د 15 کالم په زیاتېږي نه وایټ په زیاتېږي دی کالم او کنه ورته چې نه وایټ ور کوم تعداد دي زیات شي په څه ورته چې وایټ لسی باقي ځای څومره غشون نو لاس د جدا کوي صحیح شو البته څه خبره مسله پکې ده او دلته چې لیکلي ډیټا روز په دې باندې چې دا روغانو تعداد د نه معلوم خو صرف هایټ دی معلومي چې یو ورو د 15 واحد پاندازې باقي ظرف ولاندې راځي نو 15 واحد زیرو هایټ نه زیاتېږي تعداد د زیات شي صحیح کنه دا انتخاب کوي نو ورته وایي چې نه تعداد د شل دانی خو هایټ چې دا هغه اتوماتیکي مثلا چې د شل ورځې زیاتېږي نه باقي ځلان راکښون د هر یو هایټ خپل اتوماتیک زیاتېږي سره ورته چې اوکې 15 کالمه چې وایټ دغه پلاس کې دی او چې شل روغاني چې هایټ دغه پلاس کې صحیح شورتم چې اوکې جو فکر کول زین رات کوم زه ګورې هر چې تعداد زیات کم ګورې د رو هغه زیاتېږي کنه او هایټ زیاتېږي او د کالم وایټ زیاتېږي تعداد زیاتېږي کنه کله دومره کې هم هغه یو کومه حصہ کې هم کله هم دومره حصہ کې شل روغاني دی او کومه حصہ کې هم شل دي او کله په سي نور هم زیاتې شي شو پوه شو په دې باندې دا ټیبل او ټیبل سټایل وایو پسې مشکل خو نه بس تمر زين